بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لومړی خو ټولو هغو څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ د بیل آیکون کلیک کړئ تر څو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. خپل نظر یا وړاندیز زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د پوهې ازموینې پوښتنې او ځوابونه 15 درس دی. په دې روزنیز پروګرام کې د 500 څخه زیاتې پوښتنې او ځوابونه دي. راځو 341 پوښتنې ته. د لاندې موارد څخه کوم یو کولی شي د موټر چلولو وړتیا اغېزمنه کړي؟ سکون ورکوونکي او نشه راوړونکي، ټوخي شربتونه او ریزش ګولۍ چې کولډن یا انټي هستامین لري. پورته ټول ځوابونه سم دي. سم ځواب دی پورته ټول ځوابونه سم دي. 342 پوښتنه. کله چې د شپې لخوا موټر چلوئ تاسو باید تل د خپل موټر لوړ بیم رڼا لرونکي څراغونه وکاروئ. په مستقیم ډول د راتلونکي موټر مخکیني څراغونو ته وګورئ. د بل موټر پسې تعقیبي واټن یا فاصله زیاته کړئ. سم ځواب دی د بل موټر پسې تعقیبي واټن یا فاصله زیاته کړئ. د جامد غځېدلي یا دوامداره کلک ژیړ خط ترڅنګ مات خط په دې معنا دی موټر د کلکې ژیړې کرښې سره نږدې د خط څخه تېرېدلی شي. چې مات خط ته نږدې وي د خط څخه تېرېدلی شي. د دواړو لورو څخه ممکن تېر شي. سم ځواب دی چې مات خط ته نږدې وي د خط څخه تېرېدلی شي. کله چې خپل موټر په اوار سړک د سړک څنډې یا کرب سره مواضع پارک کوئ. د خپل موټر مخکینی ویلونه یا ټایرونه د سړک په لور وګرځوئ. ستاسو د موټر ویلونه یا ټایرونه فاصله باید 18 انچه د سړک د څنډې سره وي. ستاسو د موټر د وروستنۍ ویلونو څخه یو باید د څنډې سره لګېدلی یا د کرب سره لګېدلی وي. سم ځواب دی ستاسو د ویلونو یا ټایرونو فاصله باید 18 انچه د سړک د څنډې سره وي. تاسو باید خپه نیولی شئ او د لارې حق اضطراري یا ایمرجنسي موټر ته ورکړئ کله چې د موټر هارن لګولی وي او څراغونه یې مړه او بلیږي. په دې حالت کې تاسو باید د سړک ښي څنډې ته ځان نږدې کړئ او د امکان ولري یا امکان په صورت کې ودرېږئ. په دې حالت کې ورو شئ او ښي لاین خوا ته حرکت وکړئ تر څو چې ایمرجنسي موټر تیر شي. سمدلاسه ودرېږئ حتی که تاسو په څلور لارې کې یا چوک کې یاست. سم ځواب دی په دې حالت کې تاسو باید د سړک ښي څنډې ته ځان نږدې کړئ او که امکان ولري نو ودرېږئ. 340 پوښتنه. نږدې تګ یا ټالګیټینګ د مخنیوي لپاره ډریور باید د 1 ثانیې قاعده تعقیب کړي، د 2 ثانیو قاعده تعقیب کړي، د 3 ثانیو قاعده تعقیب کړي. سم ځواب دی د 3 ثانیو قاعده تعقیب کړي. خپل د موټر وروستنۍ هندارې اکثره چک کوئ چې ترڅو تاسو په دې وپوهیږئ چې ستاسو تر شا موټر په څه ډول یا حالت کې حرکت کوي. د دې لپاره چک کوئ چې ستاسو د موټر په ړنده نقطه کې خو بل موټر نشته. یوازې کله چې تاسو په کم سرعت یا ورو یاست چک کوئ. سم ځواب دی اکثره چک کوئ چې ترڅو تاسو په دې وپوهیږئ چې ستاسو تر شا موټر په څه حالت کې حرکت کوي. 340 پوښتنه. تاسو باید خپل د موټر مخکیني څراغونه روښانه کړئ. نیم ساعت وروسته د لمر پرېوتو څخه کله چې د اورګاډي په تېرېدو ځای کې ودرېږئ. کله چې په ښوونځي کې موټر پارک یا دروئ. سم ځواب دی نیم ساعت وروسته د لمر پرېوتو څخه. د شپې لخوا خپل څوک چې لمر پرېوځي نو تاسو باید نیم ساعت وروسته خپل موټر څراغونه روښانه کړئ.
349 پوښتنه د سړک ښي غاړې یا څنډې ته یو موټر ولاړ دی او د خطر څراغونه یې لګولي دي. تاسو باید کیڼ اړخ ته لین بدل کړئ او خپل موټر ته سرعت ورکړئ. ورو شئ او په ډیر احتیاط سره تیر شئ یا واوړئ. خپل موټر ودروئ تر هغې چې تاسو وګورئ چې څه پیښ شوي دي. سم ځواب دی ورو شئ او په ډیر احتیاط سره تیر شئ یا واوړئ. 350 پوښتنه که تاسو په ټرافیکي ټکر یا پیښه کې دخیل یاست نو تاسو باید چې د ټرافیکو څانګې یعنې DMV ته بشپړ او لیکلی راپور ورکړئ. یوازې که تاسو یا بل موټر چلوونکی ټپي شوی وي، که موټر یا مالکیت ته $10 څخه ډیر زیان رسیدلی وي او یا هم کوم کس ټپي شوی وي یا ټپونه شتون ولري. یوازې که تاسو ملامت یاست. سم ځواب دی که موټر یا مالکیت ته $10 څخه ډیر زیان رسیدلی وي او یا هم کوم کس ټپي شوی وي یا ټپونه شتون ولري. ستاسو څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زما سره وئ. ښاد او آباد اوسئ.